زه به خپله پوښتنه په دې ډول وکړم. زما د معلوماتو په اساس تاسې د پولیسو ترڅنګ په استخباراتي برخه کې هم د افغانستان په تیر دولت کې کار کړی دی. نو باوري یم چې تاسې د طالبانو له وجود څخه له وجودي فلسفې څخه هم ښه آګاه یاست او د دې ترڅنګ نورې کومې ترهګرې ډلې چې د دوی په بغل کې ورپټې دي پر هغه هم تاسې دقیق معلومات لرئ. کلک راته په دې برخه وغږیږئ. په افغانستان کې اوس موږ یوازې همدغه یوه ترهګره ډله لرو چې طالب دی، که د دوی په بغل کې نورې ډلې هم دي؟ که نورې ډلې دي هغه څوک دي، کومې ډلې دي او شمېر یې په کوم تعداد دی؟ مهرباني. مننه ګرانه ثاقب صاحب. بلې و زه په کال 2014 کې ولاړم ریاست امنیت ملي ته او زما اولینه وظیفه د دغه استخباراتي تحلیل د بخش معاون وم او زما وظیفه دا وه چې د ټول اطلاعات چې د افغانستان څخه زموږ استخبارات راټولوي یا زموږ همپیمانه استخبارات یې راټولوي، لکه د امریکا، د کاناډا، د برطانیا، د آلمان، دا بیا ټوله موږ ته راکول. که په سټلایټ راټولېدل، په هر شي راټولول، بیا دا موږ تحلیلوله، جوړولې چې د هغه وخت رئیس جمهور، شورای امنیت او زموږ رئیس امنیت ته موږ دغه ورته ورکړو، په حساب دغه تشریح ورته ورکړو او هغه کوم تروریستي تهدیدات چې وو هغه به مو وزارت داخله او دفاع او دوی ته ورکول چې خپل د مدافعې دپاره آمادګي ونیسي. نو د طالبان په مورد کې موږ ډېر دغه لرو، هم تحقیق کړی دی، هم معلومات لرو او دا خبرې چې کوو داسې آګاهانه یې کوو، نه یوازې په امنیت کې بلکې موږ عملیاتونه هم کړي، طالبان قرارګاهو ته تللي دي، طالبان مو نیولي دي، تحقیقات مو کړي دي. پاکستان کې موږ خلک درلودل، د دوی په کمپو کې د دوی ټول هغه منولونه او ټول شیان شته. په افغانستان کې څو تروریستي ډلې د طالبان سره یو ځای راغله او تر ټولو مهمې چې افغانان باید ورباندې پوه سي القاعده دی، چې القاعده د پاکستان څخه او د ایران څخه مشران اکثره په ایران کې او بیرته افغانستان ته راغلي. القاعده تقریبا داسې ډېر ځپل شوی و او د القاعدې هغه اصلي ستون د رهبرۍ همیشه زموږ په منطقه کې و، اکثره مشران یې مړه شوله، خو هغه یو څه چې پاته وه د طالبان سره یو ځای راغله، په وطن کې په افغانستان کې ځای پر ځای شوله. تاسو د الظواهري قصه واورېدله او د بن لادن یو ورور په کندهار کې دی، یو یې زوی دی، یو بل ورور یې هم خلک وایي چې راغلی دی، په افغانستان کې اوسېږي. القاعده په حدود کې د 50,000 جنګیالي په افغانستان کې لري، خپل د کورنۍ سره هم راغلي دي. دغه د کندهار ملګري عصمت ته شاید معلومات چې په دا بولدکو دې ځایو کې عربان راغلي، پښتو ژبه یې زده ده، اوس په دا مسجدو کې ملایي کوي او د تبلیغو په دا مدرسو دا شیانو کې خلکو ته درسونه ورکوي. نو تر ټولو هغه غټ خطرناکه او ستراتیژیک ګروپ القاعده دی. د القاعدې په حضور کې بیا نو بخشونه دي. د القاعدې تر ټولو غټ بخش په افغانستان کې فعاله دی. القاعده په بحر هند کې ورته وایي دي، برصغیر یې دی بولي، القاعده ان انډین سب کانټیننټ، او د هغه مشر اسامه محمود نومیږي، یو سړی دی، د پېښور دی، په ابوذر باندې مشهوره دی او تقریبا په حدود کې د 40,000 د القاعده و مسلح جنګیالي د ده پورې مربوط دی او دوی معمولا په کندهار کې اوسېږي او ایران ته هم رفت آمد لري. د ده معاون عاطف غوري نومیږي، د پنجاب دی او معمولا هغه هم په کندهار کې اوسېږي او ډېر نږدې روابط د فتح الله منصور سره لري. د دغه طالبانو پخوانی مشر چې و د هغه زوی دی، هغه ډېر القاعدې ته معتمد سړی دی، نږدې سړی دی. نو د القاعدې په چوکاټ کې او د طالبان سره ګډ یو 4 نور ګروپونه هم شته چې هغه مهم دي، خلک ورباندې پوه سي. یو تحریک اسلامي ازبکستان دی چې د ازبکستان خلک دي او د طالبان سره په اول حکومت کې هم ورسره وه او اوس هم اکثره ورسره دي او د ازبکستان دي ټریننګونه او شیان یې لیدلي، د طالبانو په صفوف کې جنګ هم کوي، افغانان یې هم ډېر وژلي دي او یو څه خطرناکه او جدي خلک دي او فعلا هم دننه په ازبکستان کې دي ډېر
سربازګیري کړې ده او د دې امکان شته چې که طالبان دوام پیدا کړي دغه ازبکستان حکومت دوی را ړنګ کړي او دننه ازبکستان کې هم ډېر اشتراکیت ته لمنه وهلې ده. تر هغه چې راتېر شي دغه د تحریک طالبان تاجکستان دی چې پخوا د انصار الله په نامه باندې یادېدل، په حدود کې د 1200 خلک دي، دا تعداد یې لږ دی، خو په تاجکستان کې دننه هر څوک اشتراکیت ته اوړي، تروریزم ته لاره ښه کوي، که ښځې که نارینه یې بیا دوی راځي د دغو سره یو ځای کېږي. دوی 2 کنډکه لري، د طالبان د وزارت دفاع په تشکیل کې کار کوي او معمولا د افغانستان په شمال شرق کې اوسېږي. بل ګروپ چې یو څه مهم دی هغه د چین اویغوران دي چې د تحریک اسلامي ترکستان شرقي په نامه باندې یادېږي او معمولا د طالبانو په صفوف کې وه. دا خلک دونه ډېر نه دي، په حدود کې د 200 خلک دي، ښځې او کوچنیان هم ورسره دي او دوی د چین د حکومت سخت مخالفین دي او په دې خاطر چې دغه د چین سینکیانګ ایالت آزاد کړي د دې دپاره دوی جنګ کوي. او نور ګروپونه هم شته، یو کوچنی ګروپ په کندهار کې اوسېږي د دودایف ګروپ په نامه، چچنیایان دي او د چچن خلک دي. هغه دونه اهمیت نه لري، هغه د چچن او داغستان او دغه ساحو کې دغه دودایف نومېدی د چچنیایانو پخوانی رهبر و، د هغو سره ډېر نږدې تړاو لري. بل چې فعلا تکلیف یې جوړ کړی دی تروریستي ډله TTP دی، تحریک طالبان پاکستان دی، چې په حدود کې د 14,000 خلک تاوبالا لري. پر دا سرحدي سیمو باندې دوی رفت آمد کوي او د طالبانو همکاري ورسره ده، د القاعده همکاري ورسره ده او د ټولو طالبانو نه ده، لکه هغه ما چې تقسیم بندي وکړله د 15-80% جنګیالي چونډې داسې روزل شوي وو، پخوا ورته ویل شوي وو چې څوک دغه رقم اوصاف ولري پر هغه باندې جهاد روا دی. نو دا د هلمندو د فراو د غورو د بادغیسو دغه سارایي خلک ګای وخت د دغه TTP سره کومک کوي د جنګ د شان ته ورځي او دغه تروریستي ډلې هر یو د دې سبب ګرځېدلی شي چې پر افغانستان باندې خلک یو بهانه پیدا کړي او راسې یرغل ورباندې وکړي یا بمبارۍ وکړي. دغه د امریکا ډرونونه به تاسو بار بار اورېدلي چې پر کابل او پر کندهار دې ځایو باندې ګرځي او د دې دلیل د ګرځېدو دا دی چې هلته القاعده دي، دوی په القاعده پسې ګرځي. هغه تېر وارم د امریکا راتګ سبب په افغانستان کې طالبان وګرځېدل او دا وار دا دی د پاکستان د بمبارۍ سبب وګرځېدل، د مهاجرتو سبب وګرځېدل او د دې امکان شته 100% کې چې بیا د یو غټ نظامي یرغل سبب پر افغانستان باندې یا د روسیې د خوا یا د ازبکستان د خوا، اوس خو دا دی د پاکستان د خوا بمبارۍ شروع دي، دغه وضعیت وګرځېږي. دا ډېر د خفګان خبره ده، دا ډېره غټه او بده خبره ده چې موږ خپله ډوډۍ نه لرو، اوبه نه لرو، خپل په کور کې ځای نه لرو. د نړۍ قاتلان، هغه تروریستان. بخښنه غواړم جنرال صاحب، ډېر وبښئ، دلته که ستا د خبرو تایید یو څه پکې ور اضافه کړو. د افغانستان کې فعلي وضعیت ته خلک امن وایي، امنیت ورته وایي. ستاسو په اند د دومره ترهګرو ډلو په شتون کې چې ګاونډیان دا شکایت هم کوي چې موږ ته ګواښونه متوجه دي،